یو کس خپله خور ډیره په بېدردۍ سره قتل کړې ده. دا خور یې ولې قتل کړې ده او په څه خبره باندې قتل کړې ده، نن درته دا ټول معلومات په دې ویډیو کې درکوم. خوږو دوستانو، موږ سره ویډیو وګورئ او که زموږ په چینل نوي یې نو زموږ دا چینل سره هم سبسکرایب کړئ چې دغسې نوي او تازه معلومات تاسو ته په وخت باندې ملاویږي. خوږو دوستانو، د دې واقعې په باره کې داسې ویل کېږي چې د دغه هلک خور د ډېر وخت نه د یو هلک سره خبرې کولې او دغه رور پې پوه شوی دی چې خور ته یې اول ښه په سړیتوب سره هم ویلي و چې خور یې دغه کار مه کوه، ځکه چې که چاته پته ولګي دا سبا دپاره به ماته پیغور راکوي، یعنې زه به د چا سره د سترګو لګولو قابل نه یم پاتې. نو خور یې هېڅکله نه منله او خور به یې د رور سره هینې ټایم جنګ جګړې هم کولې په دغه باندې چې آیا زه به د ده سره خبرې کوم. رور چې ډېر زیات راتنګ شوی دی او په ډېر زاري مینت سره یې هم خور ته بیا هم ویلي دي، خو خور یې هېڅکله نه منله. هغه هلک یې خوښ و چې هغه هلک ورسره هم واده ته زړه نه و او صرف یې د دې نه خپل مطلب اوچتولو. هغه هلک سره چې څو ځله د ده دا خور میلاو شوې هم وه، خو ده ته پته نه وه لګېدلې. خو یو ورځ چې په کلي کې دې میلاو شوي وو، د کلي کوم کسانو لیدلي وو چې دغه هلک ته په ډله کې د خور پیغور کړی و چې آیا ستا خور خو د پلانکي کس سره خبرې اترې هم کوي او د هغه سره میلاویږي، ګپ شپ ورسره هم لګوي. نو خوږو دوستانو، هغه کس چې بیا د هغې نه بعد کور ته راغلی دی او ډېر په غوسه باندې مور ته یې هم دا خبره کړې ده، خو چې بیا هم په هغې باندې دماغ ساړه شوي نه دي. د ډېرې غوسې نه یې تمانچه راویستې ده او په خور باندې 2-3 ډزې کړي دي چې هغه په هغه ځای باندې مړه شوې ده. خوږو دوستانو، دا هغې د غیرت په نوم باندې وژلې ده، ځکه چې بهر به خلکو پیغورونه ورکول. نو اکثر دپاره خویندو ته هم پکار دي چې د خپلو وروڼو خبرې ومني، که هغه د هغې نه کشران وي او که مشران وي، خو ورور اکثر خور ته د ښې خبره کوي او د هغې د فایدې دپاره خبره کوي. نو هېڅکله کومې خور ته نه دي پکار چې هغه د خپل ورور خبره وغورځوي. دا واقعه مو تر تاسو هم راورسوله چې تاسو د دې واقعه نه هم خبر شئ.